ووځئ د بانک را ووځئ وسلې تیارې کوي برید پیلېږي داسې مو ودرېږئ هله بیړه وکئ هغه بیرغ په ولسوالۍ کې ځړول کېږي هغه هم ولسوالۍ کې ډېر ګواښونکی دی نازا قومندانې دا کار زموږ پایله ونه ګرځي که هغه بیرغ ولسوالۍ کې پورته نه شي زموږ لپاره ګواښونکی دی عقل دې په کار واچوه دا شکه له ګولیو ډکه کوي راکټچیانو تاسې هم تیار اوسئ مه ډارېږئ مهمت له موږ سره ډېر دي هر څومره چې وارولی شي وارې کوي زموږ د سوري او فارس ملګري دې ژوندي وي زر کوئ خټکی واخلئ خواږه خټکی واخلئ خټکی واخلئ خواږه خټکی اوس به تباه شو قومندان صاحب صبر وکوئ ډاکې وکړئ ډاکې وکړئ چې که پسې باید پاتې نه شي که زموږ بیرغ پرې ونه څرېږي زموږ د څلوېښت کالو مبارزه بې ګټې پاتې شي وطنیان څه خبره ده ولسوالۍ ته نږدې د تپې نه ډزې ګرځې کورونه یو د شرفانو رسیدانو د ډزو کولو ځای سم په ډاګه کو قومندان صاحب ګیدړان هم د اشارې ته په تمه ول برید کوئ پای شول جشن پیلېږي بس دی نور مې زړه به تنګ شو راځه چې دا کار خلاص کړو دا د شرفان څخه اخیستلو ته مطلع دی شاهینه ډزې وکړئ نو پټې ډول ختم شو مخکې شه جالله مخکې شه څه کوئ څه کوئ دروازې باندې کړ دوی خپل بیرغ کړوي دا ارمان به له ځان سره خاورو ته ویسي ته دې زړه ډاډه ونیسه لکه چې قیامت رامنځته شو اسمان نه سره غورځېږي دا د څه شي غږونه دی زه یو ځل ګورم هو زه یو ځل ګورم چېرته ځې ته بیا چېرته تښتې ګوره زلال مېرمنې ته انسانئ او که پیری ته څه ډول شئ څه ګډوډي رامنه ده اعصاب مې ورته خراب شول ته بیا چېرته تښتې ډاکټره ګوره مېرمنې ما خو درته وویل ما کار نیولی په ډاله کې شامل شوی یم په ډاله کې هم دنده لرم زه په هغې ډله کې کار کوم زه باید لاړ شم ډاله یو ځل وګورم لاړ خدای په امان تښتې ها ګوره مېرمنې ته لکه چې زما په خبره نه پوهېږې ما ژمنه کړې ده هېڅ ځای ته نه ځم دا تښتم همدلته یم دا د دوی شکل ته وګوره بیخي بېزوګانه غوندې دي زلال مېرمنې دوی پرېږدیا زما ماشومان دي زه اوس پلار یم مېرمنې وایا ګورئ سمې لوبې وکړئ تاسې خور او ورورې یو بل مشور لوئ که نه خو او پهله مو درته ماتوم پلار کېدل نه ډېر خوښ شو پرېږدیا چې پلار کېدل ډېر ښه شی دی سمه ده مېرمنې زه نه تښتم الله دې راوروسته زه پلار یم الله خپلو ماشومانو څخه ساتنه کوم
اته هم په کور کې پاتې شه الله کور نه موزه سمه ده خپل ساتنه وکړه لاړم خدای په امان نه پتا څه وشو ابا اته هغه څه کوي او اته څومره تاسو ما شومان دي اته څومره تاسو شومان دي ها راځنو اسامه د ازما د ځان بلاګانو تاسو نه پرېږدم چې تا نه سمه ده دا پلار کې د سمه او ساکه وای اته یو موري الله پلار کې دلې سمه نه دا چې پلار کې د سمه ساکه به زه تا ته شوای لا شي ولا افازه مو درته ما ته سمې لوبه وکړي ازما ګرانه ما شومان زلال زلالم ابا ټول د هغه دلګي ماشالله منه بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد برتنو خوش دا قدم وړاندې کوه نو ولې مولا خدا ګیدړه وساده وګرځوا نو خدای نه ډېر شکر کوم راورسېدلی زویه راورسېدو بابا راورسېدو دوی غواړي په ولسوالۍ کې خپل بیرغ وځړوي زویه مخه یې ونیسئ اندېښنه نه کوه بابا ته خپل دعاو ته دوام ورکړه د خدای په مرستې څوک څه نشي کولی زموږ بیرغ کې سپوږمۍ ده سپوږمۍ هم د خدای پاک عبادت کوي خدای هیڅ چاته دومره قدرت نه ورکوي کلونه کېږي چې موږ تاسو ته په تمه وو نو خدای نه ډېر شکر کوم قمندان صاحب شاهینه څوک چې بیرغ ته لاس وړاندې کوي وژل کېږي قمندان صاحب باید ونیسو ودرېږه ما تاسو ته نه وویل چې دا کار ناشونی دی ماشه عاجل ځواب راکړه ماشه څه خبره ده ډاکټره موږ کار لرو مهمه خبره ده مهمه ګوره ماشه الله به غارونه یې په ولسوالۍ ډزې وکړې اوس ډله ولسوالۍ ته ښکته کېږي ماشه یې نازاده له کوم لوري نه راځي ډاکټره د ولسوالۍ ختیځ لوري نه ماشه کسان یې ډېر د پام کوئ سمه ده ډاکټره پرېږده چې راشي څوک چې شاته څا وباسي هغه خپله څا کې غورځي جلیله زر کوه راځه چې هغوی ته ښه راغلاست ووایو سمه ده قمندان صاحب په ډېرې لیوالتیا سره بې ځایه مو وخت مه ضایع کوئ تکړه شئ چې اوس زه ولسوالۍ نیسو موږ باید خپلو هیلې ته ورسېږو کورونو ته دننه شي نه خطر رامنځته کوي دا ډېره مهمه نه ده چې ملکي کسان وژل کېږي او یا نه وژل کېږي خو که اړتیا شوه ټول کسان ووژنئ خپل بیرغ پورته کوئ اخره موږ دولت جوړوو کم عقلانو موږ هسې نن دولت یو د کردانو د دولت په صفت د ترکیې دولت سره حسابي کوو مخکې شئ خبره ده یا څه کوي ډاکټره صبر وکړه ګولګا پنځه نازا ستا ده هغه ژوندی غواړم پوه شوم ګولګا یو
ملګريه شاهینه په تا څه وشول ولې داسې خولې شوې ګولګا پینځه زما په امر پوه نه شوې خدایا نښان ویشتونکی دی موضوع ونیسئ په کمین کې ولوېدو تسلیم شئ که نه نو تاسو ټول مر رارهږئ شاوخوا ته کلابند شوي یئ که غواړئ چې ژوندي پاتې شئ نو تسلیم شئ وسلې مو وغورځوئ دا مو وروستی ګواښ دی نه بې شرفه نه ته څه کوې کمخله بې شرفه جلیله نازا تښتې قمندان صاحب جلیله خوشې کړه قمندان صاحب که میدان ته ووځو سوري سوري کېږو یا به شهید شم یا د خاینان مردارول جلیله قمندان صاحب اوس د شهیدېدلو وخت نه دی قمندان صاحب کله چې کار خلاص شو وروستي شهیدان به موږ اوس اندېښنه مه کوه نازا تښتې جلیله نازا تښتې هغه رزیله به چېرته وتښتي لومړی باید دا ګیدران له مخې لرې کړو که نه نو دوی به ووایي چې ستاسې بې غیرته قمندان وتښتېده ستاسې د مرګ خوله کې پرېښوده خپله وتښتېده تسلیم شئ ځانونه مه وژنئ زه تسلیم یم ډزې مه کوئ تسلیم یم کمعقلانو تاسو چېرته لیدلی چې څوک تسلیمېږي موږ پرې ډزې کړي دي ګولګا پنځه نازا تښتي زر یې پیدا که لټوم یې قمندان صاحب لټوم یې مه لټوه شاهینه مه لټوه پیدا یې که پیدا یې که زر کوه ډالۍ پیدا مې کړه پیدا دې کړه ازر کوه دا ځل یې ووله مرداره یې که ویې وله شاهین ملګریه ما ته وګوره ما ته ستا لاس په رښتیا چې ډېر خراب دی ډاکټره غلی شه سمه ده څه دې وکړل رانه وتښتېدله له تا نه خو مرغه هم نشي تښتېدلی څه خبره ده لاس کې دې کومه ستونزه ده نه قمندان صاحب ډېر وخت کېږي چې دا وسله مې لاس کې نه ونیولې یعنې د همدې له امله ډاکټره ګوره مشه زه خو وایم چې دومره فشار پرې مه راوړه یعنې زما پان شاهین رښتیا وایي دا هلک باید لږ تمرین وکړي له هیرې وتلی دی بله دا چې وګوره باد هم شته یعنې قدرناملی باد نه وای هغه یې هرومرو په دې تندې ویشتله زه پوهېږم چې دا کار شاهین کوه ځکه چې دا یوه ډېره ښه پلمه وه جلیله زه نازا پسې ورځم قمندان صاحب جنرال اړیکه نیولې وه اکرم رزیل په خلکو وسلې ویشي ولسوالۍ کې ګډوډي رامنځته کوي امر یې کړی چې هغه سړی باید زر ونیسو نازا وتښته دا تښتېدل به دې د وروستي ځل لپاره وي وروستي ځل خدای مو ووهه بیا یې زما مخه ونیوله حالت دې خرابوم سرداره غچ اخیستل به مې سخت وي باوره ججیکا زما سر غواړي ما ستا ضمانت وکړه نازا خو مه هېروه که تېروتنه دې وکړه سر دې پرې کوم د ولسوالۍ نیول پاتې شول اوس د دې وخت دی چې لومړی بریدمن او کسان یې ختم شي د جګړې سیاست ته بدلون ورکوو او خپلې موخې ته ځان رسوو
واخله ته هم واخله مجبور نه یې چې تل مزدوري وکړئ ګورئ دا ولسوالۍ ګډه وډه کوي زه تاسې په پیسو کې پټوم تاسې ته د پاچایانو غوندې ژوند جوړوم سمه ده ها موږ د پاچایانو ژوند نه غواړو چې د خلکو په وژلو لاسته راځي دا کار از موږ سره ښه نه ښکاري حرامې پیسې زموږ په کار نه دي موږ هغې روزي پسې ګرځو چې خولې پکې تویږي څوک چې بېګناه انسانان وژني هغه خدای نه بچي دا تاسې څه کوئ ټول منفق یئ کله چې ګوند ولسوالۍ ونیوله په تاسې باندې د غلامانو غوندې کار کوم رزیلانو ځای ورک شئ ګورئ ځوانانو تاسې زړور اتل کوردي ځوانان یئ زه تاسې روزم د عمر تر پایه به جې کس تاسې شاته ولاړ وي د امپراتور غوندې ژوند به وکئ راشئ وسلې مو واخلئ راشئ واخلئ دا ولسوالۍ ګډه وډه کوئ زر کوئ زمریانو زر کوئ صبر وکړه رزیله دا ټول کارونه ستا غوندې رزیلانو ته پاتې شول ځوانان مه غولوه زر کوئ ځوانانو ځئ لاړ شئ خپل کورونو ته دروازه په ارامه بنده کوئ ورک شئ ځئ لاړ شئ بې شرفه رزیله د کوم دولت له برکته چې په ارامۍ کې ژوند کوې د هغه په وړاندې د بېګناه خلکو کارول څه معنا لري څه خبره ده رزیله په پیسو خلک ځان ته اخلي بې شرفه بوډا ها په پیسو خلک اخلي ها په پیسو خلک اخلي دوی ستا غوندې ارامزادګان دي دوی د خدای بندګان دي خدای ته سجده کوي په دې پیسو نه خپل ځان پلوري او نه هم خپل ملت پلوري ته ټول خلک د ځان غوندې بې غیرته ګڼې ها رزیله جلیله اوس یې وخت نه دی دا واخلئ بویزئ لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه یوه شېبه یو دوه خبرې به وکړو زه درته څه وایم شین خره ته وایې چې جې کابه ته وژغورې شکل ته دې وګوره په حرام خوړلو سره داسې چاق شوی غټ خوی درنه جوړ شوی دی د ملت غم در سره هېڅ نشته یوازې د خپلې خېټې غم در سره شته زما غوندې ډاکټر باید تا ته یوه ډالۍ درکړي دا واخلئ بویزئ د دې رنګ ورکې د دې رسیل